السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو ټولغه مسلمانان ورونه چې د ما د تحقیق اوري مسلمانان ورونو په دغه مسأله باندې خلک د دغه مسألې په اړه خلک ډیره پوښتنه کوي چې لکه دا و زمانه کې څوک یو چاته کور په ګرو باندې ورکی، نو چې کور په ګرو باندې ورکی نو بیا هغه سړي ته خو په دې ګرو کور کې اوسېدل ناروا دي، جواز نه لري. خو بعض علما ورته وایي چې مثلا د دې کور 10,000 روپۍ کراوله، نو ته 1000 روپۍ کرا ورکه ځکه خلاصېږي ته. نو دغه حیله آیا د جواز حیله ده که نه ده؟ آیا په دغه صورت کې جایز کیږي که بیا هم سود ده؟ نو مسلمانانو ورونو بعض علماو یا بعض ملګرو پوښتنه وکړله چې دغه مسئله باندې ورته د یو کتاب حواله ورکم. مسلمانانو ورونو کله که یو څوک یو کور په ګرو باندې ونیسي، په دې خو موږ مستقل مخکې نور تحقیقونه کړي دي، که چیرته یو څوک کور یا یو شی په ګرو ونیسي بیا له هغه ګرو شي نه فایده اخلي، پکې اوسیږي یا یې په کرا ورکوي یا نور، دا اسلام کې ناروا او ناجایز ده. بعضې خلک د کور په ګرو باندې ونیسي، نو چې په ګرو یې ونیو بیا ملایان ورته وایي چې ته داسې چل وکړه چې د دې کور 1000 روپۍ ورته ورکوه یا 1500 روپۍ ورکوه، نو د دې خلاصېږي، بیا پروا نه کوي. دا صحیح نه ده مسلمانانو ورونو، بیا هم سود ګرځېږي. لکه څنګه چې ګروي نه ګټه اخیستل سود ده، همدغسې دغه مسئله هم ناروا ده. لکه مثلا ځکه دلته چې یو سړي بل سړي ته مثلا $1,00,000 ورکړل، نو چې هغه $1,00,000 ورکړل دی راجګ سو په مقابل کې کور ورته په ګرو باندې ورکړ، نو چې کور یې په ګرو باندې ورکړ، نو که اوس ته غواړې چې له کور نه ګټه واخلي نو دا خو تا ته سود راځي، تا ته جایز نه ده. نو ته کومه طریقه وکړه چې تا ته جایز ګرځي؟ نو هغه طریقه دا د مسلمانانو ورونو چې د دغه کور هغه اجر مثل کراتې وه، یعنی چې غیر له دغه سړي نه چې دا قرض یې ورکړی بل سړي ته که دا کور ورکاو په 100 روپۍ کرا باندې ورکاو، مثلا بل چاته کور په 10,000 روپۍ باندې ورکاو، دغه سړي چې ده ته دا $1,00,000 روپۍ یا $1,00,000 قرض ورکړي دي، نو دغه روپۍ د وجې نه ده ته 1000 روپۍ کرا وټاکله. دا صحیح نه ده مسلمانانو ورونو. جایز کیږي هلته چې څومره کرا اجر مثل کرا وله هموغومره کرا دې ورته مقرره کي. مثلا 1,00,000 روپۍ ورکړي، د کور ورکړي، نو هره میاشت کې دا کور بل چاته په 10,000 روپۍ کرا ورکاو، ده ته دې 10,000 روپۍ دې ترنه اخلي، بیا دی پکې اوسېدی سي. او که 15,000 روپۍ یا 3,000 روپۍ یا 2,000 روپۍ یا 1000 روپۍ ترنه اخلي، دا ناروا ده. ځکه دغه روپۍ چې ده ته کمې کړلې، خو دا خو یې د قرض د وجې نه ورته کمې کړلې، نو دا مسلمانانو ورونو جایز نه ده. قرض جر نفعا دا سود راځي. دغه مسئله علامه ابن العابدین شامی رحمه الله د فتاوا خانیه یعنی قاضی خان نه نقل کړی ده. شامی په رد المحتار کې یو عنوان کې ښودلی اسکن المقرض فی اسکن المقرضه، که مستقرض راجګ سو دا مقرض په خپل کور کې کینو، نو یجب اجر مثل به ورکوي. وفي الخانیه رجل استقرض دراهم واسکن المقرضه، دا مستقرض راجګ سو مقرض په خپل کور کې کینو، قالو یجب اجر مثل، واجب ده په مقرض باندې، یعنی مقرض به اجر مثل ورکوي، کله دینه کمې سولې، دا ناروا ده. لأن المستقرض انما اسکنه في داره عوضا عن منفعه القرض لا مجانا. نو بیا یو بل جزیه مور سره لیکلې ده، مثلا که یو چاته روپۍ په قرض ورکړلې، هغه دا به سوارلۍ ورکړله، نو هغه به انتفاع ورته جایز نه ده ترنه. اما که لږ اجره یې ورکوله بیا هم ناروا ده، که مکمله اجره یې ورکوله جایز ده. شامی بیا رد المحتار کې لیکي وهذه كثيرة الوقوع ده، دغه مسله ډیره واقع کیږي. نو هر مسلمان رور چې دغه مسله واوري باید نور ملګرو ته هم نشر کړي، ځکه ډیر مسلمانان درونه یا بعضې داسې اخوندان چې علمي سطح ډیره کمزوري وي، بس مازې اورېدلي وي چې دا یې د جواز لاره ده، ورته وایي 1000 روپۍ ورکه یا 1500 ورکه. نه مسلمانانو ورونو اجر مثل به ورکوي، چې نورو ته یې په څومره ورکوله او یا
یا چا د غومره روپیو باندې په کرا نیوله ده ته به هم دغه نه کمه دا ناروا او ناجایزه ده. شامی رد المحتار کې دا مسئله ذکر کوي په 9 جول 180 صفحه کې. باب الزمان الاجیر لدینه مخکینی متصله مسئله هم دغه مسئله ده. الله مو جوړ لره، الله مو حافظو ناصر سه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.